د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني چارواکي وینا کې د یوې غونډې لپاره سره راغونډ شوي دي. احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمېنې وینا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی و وکړې. مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعدې شبکې په ګډون 30 ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې فعالې دي او زیاته یې کړه چې نړیوال دې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو او احمد مسعود پنجشیر ته ولاړ او بیا د هغه ځینه لاړو تاجکستان ته، اوس داسې خبرې کوي. سلامونه مو ورکړی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د پنجشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو هیڅ اړیکه نه درلوده، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسلوالو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړي. د طالبانو حکومت د پنجشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسلوالو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې جبهې د مشر دغو څرګندونو په اړه د راپور تر جوړېدو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځ یې د وینا د کنفرانس په اړه ازادۍ راډیو ته وویل هغه څېرې چې هلته راټولې شوي ټولې پیژندل شوي څېرې دي، هغوی ازمایل شوي او افغانان یې پیژني، پر 20 کلونو اعمالو او کړنو یې خبر دي، له یو هم نه توقع کېږي او نه هیله چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.